آرام سی زنگون کش راحت کی. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې د اسلامي او ملي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه په 14مه دوره کې 623 تنه مجاهدین د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال د یوې میاشتنۍ پوځي زده کړې وروسته فارغه شوه. دغو مراسمو کې د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبي حماس د 215 اعظم قلي اردو قمندان الحاج ملا شرف الدین تقی، د یاد مرکز قمندان مولوي عبدالصمد مبارک، د امنیه قمندانۍ د اداري چارو مرستیال مولوي اکرام الدین بصیري، د امنیتي چارو مرستیال مولوي نصر الله حذیفه، علماو کرامو، مسؤلینو، محصلینو او زرګونه تنه عامو وګړو برخه درلوده. په پیل کې د پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز د داخلي خدمت پوهنځي امیر شیخ الحدیث مولوي عماد الدین حماس له ټولو فارغه شوو مجاهدینو غوښتنه وکړه چې د خپلو خلکو په ښه ډول سره خدمت وکړي او د اسلامي شریعت په رڼا کې ورسپارل شوي دندې مخې ته یوسي. په مجموع کې موږ دا ویلی سو چې پولیس هغه خلک دي چې د اسلامي نظام تطبیق او د قانون پلي کول دا د دوی هغه مهمه دنده ده او د اسلامي نظام په بنسټونو کې یو بنسټ هغه د ښه باکیفیته مهم ځواک او پولیسو روزنه ده. ورپسې د امنیه قمندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مولوي نصر الله حذیفه مجاهدین هغه ستر شخصیتونه یاد کړل چې د اسلامي نظام ورته اړتیا لري. ویل پکار ده چې اسلامي نظام او ټولنې ته خدمت وکړي. وایي دا ستاسو د خدمت او قربانیو برکت دی چې ټول هیواد کې ډاډمن امنیت تامین دی. دا تاسو چې کومه زده کړه وکړه په نظامي ډګر کې دا ټول اجر دی، ټول ثواب دی، ټول عبادت دی. عبادت خو همدغه دی که نه چې تا خلاص د په نیت د ثواب د خدمتونه وکړه عزیزانو. نه کوشش وکړئ عزیزانو باید چې تاسو نور مجاهدین وروزئ، نور انډیوالان د خپل روزنه او تعلیم ورته وښواسئ چې نور هم تربیه سي. زموږ هر مجاهد به چې په نظامي ډګر کې ډېر ښه مهارت ولري، زموږ هر مسؤول به چې په خپل نظامي چارو کې سمبال وي، موږ هر مسؤول به چې په خپل نظامي چارو مکمل لاهي باندې په وظایفو باندې ښه علم ولري. د فارغ شوو مجاهدینو په استازیتوب حافظ محمد نبی او ګل احمد ویل په دې مرکز کې زیاتې زده کړې ترلاسه کړي دي او پوځي زده کړې مهارتونه به د عمل په ډګر کې استعمالوي. دلته مو الحمدلله ډېر شیان زده کړله، حوصله چک پینونه ډېر شیان زده کړله، ډېر خوشحاله یو ځینې او موږ ته هم ملګرو راښولي دي چې هغه دلته فارغه شوي وه، موږ ته راښولي دي. بیا موږ ته دلته ډېر اسانه وه، هغه پوزیشنان و، هغه تعلیم قدم و، هغه په هر بخش کې یو شی راښولی دی. چاپي او ګزمې راوښودل سول، چک پینونه راوښودل سول. دلته هغه شیان موږ ته راوښودل چې مخکې موږ په دې کې مشکلات درلوده، اوس حل سوله او بیرته خپلو وظیفو ته ګورو. په دې کې تقریبا 100% موږ باوري سولو، موږ دلته اطمینان ترلاسه کړي. مخکې په دغو شیانو کې موږ مشکلات درلوده، اوس مو هغه حل سوله او پر خپلو وظیفو باندې لا بریالي سولو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره تر دې مهاله د یاد ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 6680 تنه سرتیري تر روزنې وروسته ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي.